پکتیا کې د برېښنا پراختیايي پروژو چارو او د عوایدو راټولولو برخو کې نوي پرمختګونه شوي. پکتیا کې د برېښنا شبکو پراختیا پرمختګونو لړ کې پر مرکزي سیمو سربیره یو شمېر ولسوالیو ته د برېښنا رسونې پروژو چارې بشپړې او یو شمېر سیمو کې تر کار لاندې دي. د پکتیا برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې جګړه ځپلې سیمې چې د برېښنا له خدماتو بې برخې وي اوس پکې د میلیونونو افغانیو په ارزښت د برېښنا شبکو غځونې چارې پر مخ روانې دي او یو شمېر سیمو کې تیر لمریز کال کې پروژې بشپړې شوي دي. شبکه مو توسعه پیدا کړې ده، وسعت مو ورکړی ده لله الحمد. په 1403 مالي پلان کې سید کرم ته برېښنا ورسېده، ولسوالۍ مقام او بازار او شاوخوا ټول کلي او د احمد آباد ځینو ساحو ته ورسېده. د پکتیا برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې تیر 1403 لمریز کال کې پر پراختیايي پروژو سربیره له ټاکلې کچې 3 برابره زیات عواید راټول کړي، زرګونو نوي پیرودونکو ته یې میټرونه ویشلي، له 10 زیاتو صنعتي فابریکو ته یې برېښنا چمتو کړي او د لومړي ځل لپاره یې د میټرونو تخنیکي کتنې لپاره د ورکشاپ ځانګړې دستګاه فعاله کړې ده. په سب سټیشن کې تخنیکي ورکشاپ ده چې د زون په سطح باندې بس په خوا کوم تجهیزات خرابېدل اجناس دا به مرکز ته انتقالېدل، خو د دې تخنیکي ورکشاپ جوړېدلو سره به اوس د دغو ولایتو د پکتیکا، خوست، لوګر د دې ولایتو بیا د تجهیزات که چېرته خراب شو دلته به جوړېږي. میرزکه، احمد خیل، آریوب ځاځي، لژه، جاني خیل، څمکنیو او ډنډو پټان هغه ولسوالۍ دي چې د برېښنا شبکو غځونې لپاره ورته لومړنۍ تخنیکي ارزونې او سروې شوي چې د پکتیا برېښنا ریاست مسؤلینو په وینا د اړتیا وړ سب سټیشن جوړولو او شبکې غځونې لپاره یې لومړنۍ هڅې کړي دي. د پکتیا برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې د شبکو پراختیا کې ورسره ځای اوسیدونکو هم همکاري کړي دي. د پکتیا ولس ډېر د برېښنا شرکت سره همکار ده. موږ ډېرې داسې بیلګې لرو. زیاتره ساحو کې د انتقال د برېښنایي تجهیزاتو همدا ولس کوي. ډېرو ساحو کې د کندنکاري د پایې لپاره د پایو لپاره سیمټ تهیه کول، شګه، سیمټ د پایې لپاره انتقال، د پایې لپاره نصب، زیاتره ډېرو ساحو کې دا شی پېښ شوي دي چې د ولس همکاري ده. پر دې ټولو سربیره پکتیا کې د برېښنا اړوند چارو اسانتیا لپاره د لوړ ولتاژ څانګې او اداري چارو لپاره د 2 جلا ودانیو جوړولو پروژې هم په پلان کې دي.